فقال یا ایها الناس، دیو فرمائل چه اے خلقا قد اظلکم شهر عظیم، وی تاسو باندې یو عظیم میاشت را روانه ده، را نږدې ده. هغه میاشت عظیم لویه میاشت ده، دا لویوالی د ورځو په اعتبار نه دی چې ورځې یې اوږدې دي او یا ورځې زیاتې دي، دا لویی د ثواب او د نیکو د عبادت په بنا ده چې په دې کې عبادت ډېر لوی قیمت لري او د عبادت ثوابونه ډېر زیات ملاویږي او دا عظمت په اعتبار د الله د رحمتونو او د مغفرتونو دی چې پروردگار په دې میاشت کې خپل عظیم رحمتونه او خپل عظیم برکتونه نازلوي. مبارکون، او دا د برکت میاشت ده. برکت دې ته وایي چې شی لږي او فایدې ډېرې. نو په دې میاشت کې که عبادت لګم دی د الله په نزد ثواب ډېر زیات. بیا فرمایي چې شهر فیه لیلة خیر من الف شهر، وی دا داسې میاشت ده چې په دې کې یو شپه هغه شپه د زرو میاشتو نه بهتره ده. لیلة القدر چې ورته وایي، لیلة القدر دا یو قیمتي شپه ده او یو بهتره شپه ده او دا هغې د عبادت ثواب د زرو میاشتو د عبادت نه بهتر ده. ټول اسماني کتابونه په دې میاشت کې نازل شوي دي. علماء کرام لیکي چې ټول اسماني کتابونه په دې میاشت کې نازل، تورات، زبور، انجیل، د ابراهیم علیه السلام باندې چې کومې صحیفې نازلې دي یا په آدم علیه السلام او یا په نورو پیغمبرانو، دا په دې میاشت کې نازلې دي. او قرآن شریف د لوح محفوظ نه د لومبي اسمان کې چې کومه کوټه بیت العزت غون مجموعه، دا په دې میاشت کې نازل دی. الله تعالی چې قرآن شریف کې بل ځای فرمایي چې انا انزلناه فی لیلة القدر، چې مون قرآن شریف د قدر په شپه لیلة القدر کې نازل کړی دی. او یا بل ځای کې راځي انا انزلناه فی لیلة مبارکة، مونږ د برکت په شپه کې قرآن شریف نازل کړی دی. او بل آیات کې راځي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، چې د رمضان په میاشت کې قرآن شریف نازل شوی دی. نو هغه د لوح محفوظ نه د لومبي اسمان کې یو کوټه د بیت العزت دقه نازلېدل او نزول ته مراد دی. نو داسې میاشت چې په دې کې یو شپه ده خیر من الف شهر، چې دا د زرو میاشتو د عبادت نه په دې کې عبادت زیات قیمت او ثواب لري. بیا فرمائی رسول اللہ مبارک شهر جعل الله صيامه فریضه، وی دا سے میاشت چې د دې روزې الله په مسلمان فرض کړي. روزې به خامخا نیسي، فرض دی. لکه یو سړي باندې مونځ فرض دی او دی نه کوي او دی فاسق شي، لویه ګناه وشي، دارنګې په دې میاشت کې چې کومې روزې دي هغه الله په مسلمان فرض کړي دي، خامخا به نیسي. زمونږ بعضې خلک ډېره کوتاهي کوي. ګوره د انسان دا وجود دا صحت دی لري چې سړی په الله رضا کړي او دی پکې عبادت وکړي. نو بعضې سړی لږ غوندې بیمارې او روجې نه نیسي، یاره ماله بیماري زیاتېږي، روجې به نیسئ. بعضې خلک بچي یې بالغان او روجې پې نه نیسي، بچی خیر دی ناجوړه بشي او بیمار بشي، په دې کې په بچوړه مه خوږوئ. قسم د صحابه کرامو به په خپلو ماشومانو نفلي روجې نیولې، د عاشورې روجې، نفلي روجې دا به یې نیولې. او دونه ماشومان به چې هغوی به طاقت نه شو لرلی، نو په جړا به شو، چې دا ډوډۍ وخت به شو، ماشومان به په جړا شو. نو صحابه فرمایي مونږ به د خپلو بچو ته د لوبو سامان کېښود چې په دې مشغول کو د جړا نه فکر یې بل طرف ته شي، د دې لوږې او د تندې نه. نو د لوبو په سامان به مشغول کړل، هغه لوږه تنده به تېره شوه، وی بیا به په جړا شو، نو بیا به مو ته دا سامانونه کېښودل، دا خواري به مو سره کوله، وی د ماښامه پورې به م په هغه روجه سرته رسوله. دا روجې په قدر و قیمت پوهېدل. مونږ د روجې په قدر و قیمت ونه پوهېږو، د کوم شي په قیمت چې سړی پوهېږي د هغې پوره خیال او لحاظ ساتي. نو صحابه
د روجو په قدر و قیمت پوهېدل بچو سره به دا خواری کولې حالانکه په هغه ماشومان چې لوبې کوي په لوبو پوهېږي داسې ماشومان روجه به یې پې سر ته رسوله نو ماشومان په هغې خو روجه فرض نه ده چې نابالغی خو د مخکې نه به یې بلدی نو چې کم ماشوم نه وي شي مې منې کوئ په دې نه مري حضور پاک فرمایي مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 وی بچی چې د 7 کال وي منځ ورته په منځ یې شروع کړي او وضربوهم علیها وهم ابناء 10 او چې د 10 کالو شي نو بیا که مونځ نه کوي وهې نو د 10 کالو ماشوم باندې خو مونځ فرض نه دی او بیا هم نبی علیہ السلام فرمایي که مونځ نه کوي وهې دا ولې د دې حکمت دا دی چې د مخکې نه د مونځ سره دې عادت ونیسي او دې عادي شي او ثواب یې کېږي که نه چې کله لوی شو او بالغ شو نو الله به دا ټول اجرونه ثوابونه دله په تله کې کېږي او الله به پې اجر ورکوي دقه رنګ که نابالغه ماشومان یې روجې نیسي نو نیسې پخوا به د مشرانو د ماشومانو ته وی نیمې در باندې وړي نی به مه نیسې نو نیمې خو نه وړي په چاچې وړي خو ټولې پې فرض کېږي دا به یې بلدول داسې تاسو د مشرانو ته پته ویله وی سخت کال په بچی نیمې نیسي په تا نیمې وړي نو نیمې پې نه فرض کېږي خدا به یې بلدول اوس پې د مور او پلار له خفه کېږي نو روجې پې نه نیسي که بالغه مې نه پې نیسي وی تره کوټې نه چې انسان بالغ چې که هلک او که جنۍ وي روجې پې نیسي او که یو سړی بیماري نو علماو لیکلی دي چې داسې بیماري چې په روجه دې مرګ ته رسي هلاکت ته رسي یعنې مري او یا بیماري زیاتېږي برداشت نشي لرلی نو خیر دی که بیا روجه نه نیسي نو اجازت وله شته د هغې دپاره ښه طریقه دا ده چې د یو مسلمان ډاکټر یا حکیم ته رجوع کړي داسې مسلمان ډاکټر یا مسلمان حکیم چې هغه په خپله روجې نیسي د هغه په زړه کې د روجې قدر او قیمت وي بعضې که ډاکټر حکیم مثلا په خپله روجې نه نیسي نو هغه بل ته چېته وایي چې روجې نیسه نه چې داسې مسلمان ډاکټر یا مسلمان حکیمی چې په خپله روجې نیسي او د روجې قدر و قیمت یې په زړه کې وي هغه نه دې تپوس وکړي چې زه روجه ونیسم که نه باقي هر انسان په خپل ځان په خپل هم پوهې دی چې دا روجه زه نیسم او زه پې مرم او یا د ما بیماري خطرناک حد ته رسېږي نو اجازت وله شته اوس دغه سړی چې بیماري او روجه یې ونه نیوله که دې ځوان زلمی دی یا یو ښځه پیغله ده او تکړه ده بوډۍ نه ده نو دا به د دې نه فدیه باندې ګورې کار نه کېږي ډېر خلک روجې نه نیسي زه به فدیه ورکړم په فدیه کار نه کېږي دې به دا روجه ده سړی دی او که ښځه ده دا به خامخا نیسي چې جوړ شي چې جوړ شي نیسي به چې قادر شي نیسي به او که قادر نه شو نو یې سم پې نشته بیا پې نه فدیه شته او نه پې روجه شته خو چې قادر شو نیسي به او که یو انسان بوډا دی یا یو زنانه بوډۍ ده او روجې نشي نیولی ادې بیا فدیه ورکړي دا فدیه د بوډا سره او د بوډۍ ښځې دپاره ده ګوره هغې په فدیه کار کېږي او چې نیوي یې نشي داسې بوډا سړی بوډۍ ښځه چې نیوي نشي نو هغې له فدیه ده ځوان سړي له او ځوانې ښځې له فدیه نشته یا به یې نیسي یا به یې قضا کوي چې ویې نه نیسي او چې په قضا قادر نه دی نو سم پرې نشته دی دارنګې یو زنانه ده او دا هغې ماشوم دی پګیره نو که دا یریږي چې که دا روجه نیسم نو دا ماشوم راته خرابېږي نو خیر دی دا دې روجه نه نیسي خو یاره چې بیا دا رمضان میاشت تېره شي قضا به یې کوي په فدیه کار نه کوي یا یو زنانه ماشوم له پی ورکوي او دا ماشوم هم کمزوری دی او که دا روجه نیسي نو د دې پی اوچیږي او ماشوم ته ضرر رسي نو او دې زمانه کې خو دا نور پیم په ماشوم څکلی شي خو به هر کیف که دی ته دا پته وي چې زما د پیو نه نور پی ماشوم خرابوي یا نور نشي برداشت کولی او د روجې د وجې زما پی پې کمیږي ماشوم ته ضرر رسي نو خیر د هغې له اجازت د دې خبرې شته چې روجه دې نه نیسي خو ګورې په فدیه کار نه کېږي د دې روجې او بیا قضا نه ګرځي نو ځوان زلمي او ځوانه ښځه هغې په فدیه کار نه کېږي د هغې دغه طریقه ده بعض انسان د ګردو بیمار دی او داسې بیمار دی چې هغه له د اوبو انتهایی اشد ضرورت د ګردو مختلف مرضونه دي زما په خپله د ګردو بیماري ده لیکن زه الحمدلله خپله ګزاره ورسره راښکې شم تکلیف راته وي مازدیګر نه پس راته پوره تکلیف وي خو هغه خپله ګزاره ورسره راښکې شم
نو داسې په معمولی تکلیف روجو ته بانه مه جوړوئ او که داسې د ګردو تکلیفي چې یاره انسان ته خامخا لوی مسله جوړېږي ډاکټر نه دې تپوس وکړي مسلمان ډاکټر نه چې هغه روجې نیسي او روجو سره یې مینئ هغه ورته وایي چې مه نیسه نه دې نیسي وګورئ دا فدیه د بوډا سړی او د بوډۍ ښځې دپاره ده نو روجو ته بانې به نه جوړو روجه یو داسې عبادت دی او داسې میاشت ده د برکت میاشت چې دا زمونږ دپاره یوازې د الله د رضا ذریعه نه ده چې الله پرې راضي کېږي دا زمونږ د بدن دپاره هم بهترین شی دی د انسان وجود ورسره ښه کېږي او چې 11 میاشتې کومې بدپرهیزۍ انسان کړي دي او هغه به دې ویلی شي اواز کې به دې ویلی شي او صحت به دې ښه شي خو که پېشمني او ماښامي سره دې ګزاره وکړه دا پکې ژر او که نه پېشمني دې شی ور ټک و او ښه غوړ زیاړه او پیروي دي او صاحب او قصې پسې دي او ماښامي دې د پیکوړو او کبابو ته ورلاندې وتې او ته او کباب دي او پیکوړې دي او چارونه دي او شملې دي او قصې پسې دي نو بیا دله دغه پیدا نه حاصلېږي نو لکه گزاره پریس پکې وکړه نو د الله د رضا نه علاوه د انسان د صحت لپاره هم لویه فایده نو نبی علیہ السلام فرمایي چې شهر جعل الله صيامه فریضه وی دا هغه میاشت چې د دې روجې په تاسو الله فرض کړی دی وقیام لیله تطوعا او الله تعالی د دې د شپې عبادت درلدي او زیاتی عبادت مقرر کړی د شپې عبادت چې تراویح ورته ویل کېږي دو سیزونه شو دروازه روجا او د شپې عبادت تراویح چې ورته وایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یو ځل بار وو نو صحابه په جمعات کې تراویح کول د شپې مونځ یې کاو څوک یو ځای ولاړو جمع څوک بل ځای ولاړو ځان له جمع کوله څوک بل ځای قاری به مخکې او صحابه په ځان ځان لړلې هغه وی یاره دا یو قاری باندې ولې نه جمع کو نو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ په صحابو کې خشتخ کول قاری هغه مخکې کو دا ټول راوستل د پسې ودرېږي نو دا هغه بیا بلګي نو تراویح به ورپسې کول او سونه تراویح به کول شروع به د ماسخوتن نه وکړه نو تر پېشمنی پورې به لګیاو وی چې تراویح نه بوزګار شو نو مونږ به کور ته په تلوار تلو په ښځو په بچو بم زور راوړو چې شا به پېشمنۍ راوړی ګنې سبا راتېږي داسې عبادتونه به کو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د شپې د منځ په رمضان کې ډېر لوی ترغیب ورکړی نو تراویح کول دا صحابه کرامو او حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بالخصوص دی له ډېر لوی ترغیب ورکړی او ټول صحابه کرام ورسره منلې ده زمونږ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه به تراویح کولې او د تراویح نه پس به بیا 2 رکعاته ځان له نفل کو تراویح کې به یو ختم کوم په ټوله میاشت کې نو یو ختم خو د میاشتې له تراویح شو او بیا د تراویح نه پس به 2 رکعاته نفل کول نو په یو رکعت کې به یو د قرآن شریف ختم او په بل کې به بل د قرآن شریف ختم نو صرف په رمضان کې به د شپې یو شپې ته ختمونه کول داسې ښکلی عبادت قسم دې اوسم په حرمینو کې په مکه مکرمه او په مدینه منوره کې خشته ښکلي مونځ کېږي تراویح مونږ خو هغه جومات ته منډه وو چې کوم کې زر تراویح خلاصېږي هلکه دا مولي صاحب تکړه دی ښه دا لکه د کلاشنکوف غوندې تیز چلیږي او ټرار ته وباسي مونږ هغه جومات ته منډه وو دا شیطان به په دې منې حالانکه د خپل جومات کې چې مونځ کې په طریقه او په قلار قلار تراویح کې او بل جومات ته ځي نو څونه زر به کوي یاد ته یاد د دواړو به 15 منټه فرق دی نو 15 خو تا په لاره تېر کړل نو فایده یې څه شو هغه بل جومات ته چې ځې خو لرې جومات پی کن نو 15 منټه خو دې په لاره د دواړو طرفو تېرېږي نو مونځ ته چل جوړ که وخت خو دې بچت نه که که ته دا زر زر مونځ دی لکه چې وخت بچت که نو وخت دې بچت نه که هغه وخت دې پتلو راتلو تېر شو نو مونځ ته بانه جوړه کړې ده خدای مونځ درته ګران شیخ کړي دا خو ته ډېر زیات ساده او چې وخت بچت کې نو سبا وکې 15 منټه یا 10 منټه یا 15 منټه که خوب کم شي نو مرې خو نه او خوب کم ځای اسکئ ټي وي ته به ناستې او وي سی آر ته به ناستې او کمپیوټر ته به ناستې او رسالې به ګورې او اخبارونه به ګورې او یا به دوستانو سره د جومات نه بار ګپ شپ لګې
نو دا هغه خو تاسو چې څوک تراویح کی نو نیغ زی خوب کوي او کنه بار ناس دی بیا کوجرو کې ګپونه لګي او یا د جمعات مخ کې ولاړې ګپونه لګي او یا په جمعات کې یو بل ته مخ راواله ګپونه شروع کی نو توره دې څوک د خدای قیمتي مونږ د ګپ شپ ته پاره تباہ او برباد کړ ختم پکې کوي پخوا خو ما ته یاد دي زمونږ په کلي کې یو حافظ او یو زمونږ د باباجي هغه شاګرد و د جوړې پیسې دا دوه حافظان زما یاد دي نور ما ته پته نه لګي او خلق به د لرې برې نه راتلل او په دوی به نمبر نو د قرآن شریف د ختم اوس د الله فضل دی په هره محله کې 3 او 4 او 15 حافظان خدای پاک پیدا کړي حافظان زیات دي نو په کار دا دی چې د الله د دې نعمت نه مونږ فایده والو او د دې نعمت شکریا ادا کړو نو یو ختم خو نه زویم چې په یو جمعات کې 3 او 4 ختمونه وشي یو حافظ دیو کی بیا دې بل حافظو کی بیا دې بل حافظو کی او بیا دې بل حافظو کی دا عبادت ته نو مونږ وایو چې ختم یاره جی ختم ته څوک ټینګي دي شي څوک نه ته نشي ټینګي دي یاره څوک کوئی څوک ټینګي دي چې دا ټول چل پدې کی هلکه ختم وکړو یاره جی ختم ته څوک ټینګي دي شي ته ټینشن نور خلک بټینګيږي باندې جوړه ګناه ګټه چې کوم سړی رکاوټ شي پکې او دا خبره کوي او ختم د وجه نه پاتې شو لوی مجرم دی ګناه وګټله ولی ګناه ګټه دا مو چې ختم ته څوک ټینګيږي بس غلي پاتې شي که کولې شي کاو کنه شي کولې مکاو خدا مو چې رکاوټ نه جوړېږي نو ډېر خلک دا رکاوټ جوړ شي ختم ته څوک ټینګيږي دا چاري چې و دا ګوټ چې کې سار نه دی 11 بجو پورې په دې ګرمه کې پروژه کې کې هغه ته ټینګي شي ختم ته نشي ټینګي او بخور چې د شپې کې چې ته دې وې چې لکه د رمضان میاشت او دې بخور ته نه ټینګيږم یا خو غنمو چیږي او جوارو چیږي او بخور ته ټینګي دي چې ته نشي ټینګي او پساری باندې غیا چروړې او غیا ریبه هغه ته ټینګي دي شو یوې غنټه ختم ته نشي ټینګي دي دا ټول چلول دی چلول مکوي رونو الله دې له فائدې قیمتي میاشت در کړی دا نو ردی میاشت نه به فائدہ نه لې دینه فائدہ والا نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې راځي د قرانګي په منبر د پاسخ پکې خاودا وی امین بیا په دویمه چې کې ناس وی امین نو په غیبه په دریمه کې ناس تیدل نو په دریمه بو خطل وی امین نو بیا صحابه تاسو کوي شپ تاسو امین وی مونږ خو سنور و نه ریدل وی جبرئیل علیہ السلام راغی وی ما چې ایوخ پکې خاودا نو یې غراته وی چې ستانوم سوکوالی او نور مسلمانان په درود نه وی نو الله دې هلاک کی ما وی امین بیوی چې دا چا مور پلار جمع دی او دې خدمت داسې ونی کې چې ځان په جنت ته ورسای الله دې هلاک کی ما وی چې امین وی بیوی چې پچا د رمضان میاشراله او د داسې عبادت اونکه چې په الله ځانو بخي دې هلاک شي ما وی چې امین نو داسې عبادت بکې چې الله باندې ځانو بخي او که داسې عبادت دی اونکه چې په الله ځانو بخي نو جبرئیل علیہ السلام خیره کړی او رسول الله مبارک په امین ویلې دما خیره به قبول شي یا نه لیکن د جبرئیل علیہ السلام او د حضور پاک اون شخصیت امین او جبرئیل علیہ السلام په فرشتو کې ستکم درجه فرشتہ ده هغه خیره کړی ده نو دا غوړي دې تبي خدا او خلق تباہ برباد دي د دوالو خیرو لاندې راغلي دي نو عبادت بدا سے کوي چې ځان په الله وبخه نو ختم تړه ماشين کوي زیدا نشو کوله او خلق نشي ودرېلې ته د خلق د ځان د وجنه وي ته د خلق سره پارغم کې بس چپ شه دا جمع ختم کو راغون شه ټول مرګري به ختم کو کتراو کې او قاری صاحب هم کوی کې چې څوک تلاوت کوي چې منډه باندې په قلار به تلاوت کې خیر شپږ کې دیني پاتو کې دي شي یو میاش کې چې ډېر خوان بو کې خو چې نشه کولی 15 کې دیو کې شلو کې دیو کې ولسو کې دیو کې اتلسو کې دیو کې په قلار عبادت خوان کوي او تلاوت او غوږ ورته یک دی نو دا ختم دا په تراوی کې ځان له سنت ته او تراوی ګوره ځان له سنت دي تراوی مستقل ځان له سنت او ختم ځان له سنت نو دې کې رکاوټ ما جوړېګا که څوک نشي کوله بل تغد مکوا خیر دی بیا مکوا بل جمعه ته تراوی کورې کا رکاوټ ما جوړېګا نو دا زمون اکابر چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه یو شپې ته ختمونه صرف د شپې کړي نبی علیہ السلام مبارک به فرمائے عائشہ صدیقہ فرمائی چې د رمضان په میاشت کې به د حضور پاک د شپې عبادت نور نړۍ زیاتو قسم دی بیبیانو به داسې عبادت کاو یو بیبیان له پړې تړلې د دوالو ستنو په میاس کې پړې تړلې
حضور پاک وی دا پړې د سره وی دا فلان کې عبادت کوي نو چې ستړي شي ګوره په ولاړه کوي چې ستړي شي نو په دې ځان ور وګرځي دې پړې پورې ځان نوې ځان کړي چې خپې مې نشي ټینګېدې نو بیا داسې عبادت چې دام رستړي چې خپې مې نشي اوچتولی نو په ناسته دې کوي نه بیا په پړې بیا ځان وروي ځان کا چې دا الله خوشحاله کوم څومره نیکان بندگان حضور پاک دا پړې شته د انسان د وجود په انسان حق دی داسې عبادت کوي چې څونه برداشت کولی شي پړې پورې به داسې لیکن دا بوی هغه محبت او شوق د عبادت سره نو نبی علیہ السلام فرمایي چې د ورځې روژه فرض او د شپې قیام د شپې تراوی دا ستاسو لپاره یو زیاتی عبادت مونږ د رمضان عبادت څنګه سار خو مونږ پاتې د جمع ولې هلته پېشمنۍ کړې دي د پېشمنۍ د برکت نه د سار مونږ پاتې د پېشمنۍ کې دومره وخورو چې بیا خوب راځي هلکه کم وخوره نیکبخته کړه د ماسپښین مونځ یاره چې روژه مې ده لږ خوب به پکې وکړم ګرمي ده نو د ماسپښین مونځ دا د غرمې د خوب د وجې نه لال تباه شو د مازدیګر مونځ یو مردو ته عثماندو ته چارسدې ته ځم چې روژه ماتي له سامان راوړم د بازار په چکر لا د بازار چکر اچار راوړم پکوړې راوړم کباب راوړم واوړه راوړم هلکه دا قیمتي دي قسم دې مونځ د روژې نه زیات قیمتي دي په روژه پرېښودو دې دونه الله نه رانیسي لکه په مونځ پرېښودو چې د څومره رانیسي دواړه فرض دي نو د سهار هغه د پېشمني د وجې لاړ د خوب ماسپښین هغه د قیلولې د وجې نه لاړ د غرمې د خوب مازدیګر هغه د چکر د وجې نه لاړ او د ماښام هغه د پکوړو د لاسه لاړ او پکوړې خورې کړ د هغې نه لاړ او بیا د ماسخوتن دونه دې خوړلي چې بیا خوب دردي ماسخوتن د هغې د وجې نه لاړ نو پنځه مونځونه د په قیمتي میاشت کې برباد او تباه شو غرق شوې د عالمانه پوه نه شوې نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اور حدیث تے رسول اللہ مبارک رب صائم لیس له من صیامه رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع وہ دیر روجہ دار دی چې پر روجہ کی صرف لغتیں رکھلا اسے منہ گاٹا ہے حضور پاک بہنا پر روجہ کی صرف لغتیں رکھلا اسے منہ گاٹل ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر او ډیر کرته د شپې عبادت گزار اغه د شپې په عبادت کې بغیر د بے خوابین بل اسمونه کټل روزدار دی غیبت وکړه کنځلې وکړل منځونه پکې ونه کړل اسې د لوګه تیر کړنو خبره د اخلاص وجو او د شپې عبادت گزار دی ختم ته ولاړ دی لیکن په ختم کې سوچ برابر نه دی کله پکې کینی او کله پکې پاسی او کله مخکې سپ لګي او کله رستو سپ لګي اسے اگر رسم لولار دے چما ختم کو نو اسے دے اگر بیداری تیرا کش پر بیدار رکھلا اور اس عبادت ثواب دے انہوں شدہ حضور پاک فرمان نو دا سے بنکو دا دے روجے دا میاش دینا دروازے او دا شپی دے عبادت نا مقصد بمدہ اللہ رضی چی منگ پروردگار راضی کو حرمینو کے خشت عبادت کی گی قسم دے سڑے حیرانش ماسخوتن خمدیدار اعلی طریقے سره راغوي تراوی شروع شي تاسو په کیسټو کې اوریدلې دي او سه په دې ټي وی غانو کې مخې ته کې هم تاسو اوریدلې نو الحمدلله ما کړه ټي وی نشته الله فضل اوریدلې نو په دې کیسټو کې تاسو ګوره موږ ورپسې تل ولاړ یو الحمدلله ولاړ موږ ورپسې کړل نو امام با تراوی شروع کی یو سپاره غي ویوا د شپې دا یو سپاره په دریو قاریانو په سلورو ختمي مخی بے پا دو قاریانو ختمولا لسو رکاتو کی بنی مسی پارا یو قاری صاحب ہوئے او لسو کی ببل امام ہوئے اس دری قاریان یا سلور مدینہ منورہ کے دری قاریان شکل سلور شی لنبے سلور رکات یو قاری صاحب کی بیاور پسی شپگ رکات بل قاری صاحب کی بیاور پسی باقی من سوشو شپگ او سلور دو لسو کن دا لسو کن باقی لس رکات یو کسو کی یا دو کسو کی پا مکہ مکرمہ کی پا دری کس اخلاصی لومبه شپږ رکعاتو کې یو قاری سي بیا ورپسې بل چې دی نو هغه لس رکعاتو بیا اخري کې بل ورپسې څلور رکعاتو او داسې په خوند تلاوت کوي جاړي وسره قسم نه قاری سي جاړي امامان جاړي او حرمینو کې د جړای او ګونجي ټول ور سره جاړي ویترو کې بیا دعا کوي او د خپل مذهب دی هغه دعا کې قاری سي بم جاړي دا خلک مور سره جاړي او دا یو سپاره دا شل رکعات تراوی پسونه ټیم کې گئی پاو کم 2 غنټه کې دا وی مونږ خلاص
خپ شوق په الله باور وکړه ماشومان هم راغلي پکې ولاړ زنانو نم جومات ډکي په ټیم راغلي زنانو نه جومات ډک ماشومان پکې وي او نه بوډاګان پکې په ناسته مې پکې څوک نه دی لیدلی ښه په اطمینان باندې ولاړ په خوند او خشته ښکلې په مزه تلاوت کېږي او خلک ورته غوږ ږدي ما وې د حرمینو خلکو عربو ګټله ښه بیا اخري لسو کې د هغوی څه ترتیبي په اخري لسو کې دا ترتیبي چې تراویح شي نو 1 غنټه یا 2 غنټې ټیم ورکوي په هغه 1 غنټه یا 1.5 یا 2 غنټې کې خلک اودس مات کړي او دسونه پکې تازه کړي نو د هغې نه پس بیا تهجد شروع شي نو 8 رکعاته یا 10 رکعاته تهجد بیا کوي دا ځان لري د تراوونه په جمع کوي هم په مکه مکرمه کې هم په مدینه منوره کې بل امام راشي بلکې 2 امامان راشي نو هغې صاحب په خشته آواز لګي هغه تهجد کوي او د قرآن شریف تلاوت پکې کوي اوږد رکعتونه او بیا په هغې رکعتونو کې رکوګانې چې کوي نو په رکو کې بستلی شي ورپسې 20 منټه او نیمه غنټه یو رکو کوي او 20 منټه او نیمه غنټه یو سجده کوي دا د خوند تراویح داسې ټیم له ختم کړي چې بس غنټه نیمه غنټه پېشمني ته پاتې خلک لاړ شي پېشمني وکړي ټوله شپه په حرمینو کې په عبادت باندې تېره شي ولې دا رمضان دا میاشت د عبادت لپاره نو دې کې عبادت کوي د شپې پوره عبادت کوي خو دا زمونږ دا شپه ولې ګډوډه شي مونږ خوراک ډېر کوو خوراک کې لږه ګزاره کوي او هغه خوراکونه چې سړي له خوب راولي لکه شملې چارونه مغیره شو هغې نه یو پوټی لږ پرهیز کوي نو بیا خوراک کې لږه ګزاره کوي اول لس میاشتې م خوړلې ډېره که نه بنده بیمار شي خېټه خرابه شي نو دا یو پوټی احتیاط پکار دی نو ځکه رسول الله مبارک فرمایي چې د روژه د ورځې فرض او د شپې عبادت دا زیاتي د الله را طرف نه دی من تقرب فیه بخصلة کان کمن ادى فریضة فیما سواه رسول الله مبارک فرمایي وی که چا په دې میاشت کې نفل عبادت وکړو د هغې ثواب به الله د نورو میاشتو له فرضو برابر ورکوي ازانه خبرې نه دي نو نفل په فرضو بدل شو فرض به څو بدلېږي یو پاویا داسې دی وکړه لکه د سار کې دی او یو روزو منځونه کړي حساب وکړه 50 ورځې دي نو 10 ورځو له په 70 کې ضرب ورکړه څو ته جوړېږي 2100 10 له چې په 70 کې ضرب ورکړي څو ته جوړېږي 2100 تا ته د 2100 ورځو عبادت الله لیکي د رمضان د ورځو د نورو د 2100 ورځو د منځونو ثواب دی لیلة القدر نه علاوه ګورئ هغه شپه ده پکې د هغې زیات ثواب دی دا د دواړو جهانو د سردار مبارک وینا ده وهو شهر الصبر نبی اسلام دا صبر میاشت ده صبر څه ته وایي د صبر ډېرې معنی دي صبر په عبادت چې سړی استقامت کې دي تم صبر وایي عبادت ته ځان پابند کول او په عبادت باندې ځان خوشحالول هم صبر دی دویم که څوک درته کنځل کوي انی صائم زه روژهدار یم جواب به نه ورکوي دا هم صبر دی تکلیف ته ته څوک ورسوي صابر اوسېږه دا د میا جګړې پکې چا سره مه کوه انتقامونه مه اخله او الصبر ثوابه الجنه رسول الله مبارک فرمایي چې د دې صبر ثواب څه شی دی جنت دی وشهر المواسات وی دا د خیر ښېګړې میاشت ده خیر ښېګړه یو بل سره به خیر ښېګړه کوي حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د ټولې کوفې د غریبانانو مسکینانو فقیرانو نومونه لیکلي د رمضان په میاشت کې پخوا خو هغه غټې روپۍ وې هغه ډبلې په کاسو روپۍ به په خلکو ویشلې مالدارو جامې به خلکو لا اغېستلې نو یو بل سره خیر ښېګړه په رمضان کې زکات که څوک وباسي هم د رمضان په میاشت کې وباسي خلک زبرګه کې وباسي رجب کې زما خپل دا خو خرمانه خو چې څوک تپوس وکړي دویم دا رمضان کې زکات وباسي ځکه د دې ثواب د نورو میاشتو په نسبت یو پویا دی نو ثواب یې زیات دی نو زکات غریبانانو له زکات نه صدقه ورکوي خیرات ورکوي ګوره 1 روپۍ چې په رمضان کې ورکړه دا 1 روپۍ ثواب شو نو فایده ډېره زیاته ده بل مسلمان سره خیر ښېګړه کول جامې غریبانانو له والا اوړه غریبانانو له واخله او دارنګې د پېشمني غم والا وکړه دارنګې ترکاري سبزي والا غریبانانو له نغدې پیسې ورکړه هغه چې پې ځان له څه کوي نو خبر کوي نغدې پیسې د دې اجناسو نه لا ښه دي ولې ته به ول یو شی والی هغې کله به هغه وي نو چې نغدې پیسې یې ورکړه هغه پې ځان له چې ارس اخلي واب اخلي
وشهر یزداد فی رزق المؤمن فیه. نبی علیہ السلام فرمایي دا هغه میاشت چې الله د مسلمان رزق پکې زیاتوي. نو د الله نه سوال د رزق کوي دلی زیاتوي. بل مسلمان سره په دې کې خیر ښېګړه کوي نو الله به دلی روزي زیاتوي. مونږ څه کوو؟ مونږ کې دا شی نشته دی او صحابو کې دا صفت و. قسم د صحابو دا آیت نازل شو لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. وی هغه پورې به تاسو کامله نیکي حاصله کړئ چې کوم شی ځان له وخت ښه چې هغه بل له ورکړي. یو صحابي دی حضرت ابو طلحه رضی الله عنه مدینه منورې جومات ته مخامخ د هغه یو باغ و بیرحا د هغه باغ نوم قیمتي باغ و او پکې ډېرې اعلی اوبه وې. نبي علیه السلام به خپله دې باغ ته راتله اوبه به یې پکې څښلې. د کجورو د انګورو قسم قسم د انارو بوټي و پکې او ډېر اعلی باغ و چې دا آیت نازل شو راغی نبی علیہ السلام ته کېناست. وی الله فرمایي چې کم شی خوښ دی هغه خیرات کوي نو الله په ډېر خوشحالېږي او ډېره نیکي ورکوي. د الله رسوله دا بیرحا باغ زما د الله په لار کې وقف تاله مې اختیار درکړه چې چاله یې ورکوي ورکړه. حضور پاک پہ دومره خوشحاله شو وی بخ مانا واه ذالک مال رابح. دا خو ناشنا مال دی، دا خو تعالی لویه صدقه جاریه ده، تعالی به دا لویه ګټه درکړي جاری صدقه. او حضور پاک پہ دا سو کا چې تا مال اختیار درکړه تعالی درکوم. ستا اقربین رشتہ داران هغه محتاج دي نو په خپل رشتہ دارانو تقسیم کړه. صحابو کې دا صفت و. جنگ یرموک کې صحابه کرام شهیدان شو. یو صحابي دی هغه زما د تر زوی زخمی پروتو وی منډه مې کړه اوبه مې راوړلې او تږی و غریب ځان کدن سخته څومره ډېر وی چې اوبه مې ورکول وی د هغه خوا کې یو بل زخمي فریاد وکړه. وی ما ته وی چې ما پرې راغلی یو څه وی هغه له مې یوړه. وی چې هغه له مې یوړې د هغه خوا کې بل زخمي فریاد وکړه. وی هغه ما ته وی چې ما پرې راغلی یو څه وی هغه له مې یوړه. وی چې هغه له مې یوړې د هغه خوا کې بل زخمي فریاد وکړه. وی ما ته وی ما پرې راغلی یو څه الله دې ته مینه وای دې ته ورولي وای. وی چې هغه له مې اوبو رسولې غریب نه ساوتې وه. وی واپس مې هغه دریم له راوړې هغه نه هم ساوتې وه. واپس مې هغه دویم له راوړې هغه نه هم ساوتې وه. واپس مې د ترزوي له راوړې هغه نه هم ساوتې وه. د سا د وتو وخت کې خپل ځان قربان که خو بل ملګري له اوبه ورکوي. مونږ وایو نه زما بچې د چرګه مخوري او ښه پولو دې مخوري او ښه پیکوړی کباب او میوې دې مخوري خوا کې ګاونډي مې د لوږې مړ شي. دا مسلماني نه ده. قسم دې ته خو لا دا وی د رسول الله مبارک یو څه خپله فرمایي وی یو ښځه په لاره تله نو وی دا تږې شوه چې تږې شوه نو وی یو کوی یې ولیده نو وی دې هغه د کوی غاړې ته چې وکتل نو یو سپی دی وی د تندې نه یې جبه رایستې ده وی دا ښځه وایي چې څنګه زه تږې یم نو دارنګې دا سپی هم تږې دی او هغه سپی دومره تږې و چې دا کوی هغه خټه یې سټله نو دې زر لوپټه کوزه کړه او موزه د خپې نه موزه وستا او هغه لوپټې پورې تړله او هغه موزه کوي تخکته کړه بورقه نه وه نو به پرې راوستې نو هغه سپي ته یې واچولې هغه سپي هغه اوبه وڅکلې. رسول الله مبارک فرمایي د بخاري حدیث دی هغه ښځه الله د هغې سپي په ښېګړه باندې جنت ته بوتله. سپي سره چې ښېګړه کوي الله د جنت ته بوځي. نو چې روجهدار مسلمان سره ښېګړه وکړي ګاونډي سره ښېګړه وکړي او گاونډي زنانه سره ښېګړه وکړي یتیمانانو سره ښېګړه وکړي غریبانانو سره بالکل به الله جنت درکوي. نو دا د خیر ښېګړې میاشت وشهر یزداد الله پکې د مسلمان دی من فطر فیه صائما کان مغفرة لذنوبه. چا چې په دې کې روژه ماتې ورکړه الله به ګناه وبخي. روژه ماتې باندې څه معاف کېږي؟ ګناهونه. وعتق کان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار. الله به ګناه وبخي او دا سټ بوله د جهنم د اور نه آزاد کی. ګوره دوه خبرې شوې ګناه بخل او سټ ته اور نه آزادېدل او دریم څه دي وکان له مثل اجره من غیر ان ينقص من اجره شیء. د هغې روژهدار چې د روژې څومره ثواب شوی دی د هغه به نه کمیږي او د هغې برابر ثواب بدل الله ورکوي. نو څو فایدې شوې د روژه ماتې؟ درې. یو به د الله وبخي سټ پرې د اور نه آزاد شي او د هغه روژه ماتې چې څومره ثواب د روژهدار کېږي نو د هغه روژې ثواب کې د هغه به نه کمیږي د هغې مثل به الله در. نو صحابه خو غریبانانو قالوا یا رسول الله لیس کلنا یجد ما یفطر الصائم. وی مونږ خو غریبانان یو هر چا سره خو دومره شي نشته چې روژهدار له ورکړي. علیه السلام فرمایي فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم یعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على تمرة او شربة ماء. وی که چا چاله یوه کجوره ورکړه یا یو ګوټ اوبې ورکړې دا ثواب الله غلم ورکوي. یو ګوټ اوبه دې چاله ورکړې
یو کجوره دی ورکړه 3 فائدې دی وګټلې 60 د جهنم نه آزاد شو ګناه به الله وبخي او د هغه د روجې برابر ثواب به الله دله څونه په اسانه ګټلی شي نو دا کجوره که چا وس کېږي کجوره واله او په دې کورونو کې تقسیم کې بعضې غریبانان وي هغې روجه به پې ماتوي زه به ستا په کجوره ماته کم ته زما په هغې ماته که نو ستاسو زما هغې مثل ثواب به سته و چې ستا هغې به زما وشي دې کې څه دي دا غریب لم ورکولی شي مالدار لم ورکولی شي صدقه غریب له لازمه نه ده روجه ماتې مالدار لم ورکولی شي غریب لم ورکولی شي دې کې خبره د غریب او د مالدار نشته وهو شهر نبی علیہ السلام فرمائی دا یو میاشتا اوله رحمتون اولی رحمت تی دا اولنا رحمت شروع شو او اوسطه مغفرتون او دا میان لسر دی مغفرت تی و آخره عتق من النار او آخر دا جهنم نازادی دی علماوی مخلوق دری قسم دی یو خالص نیکان نو پاگی دا اولنا رحمت شروع شو یو هغه خلق چې هغې لږه څه ګناهګار یو څه یې نیکي کړي نو چې د اول لس پې رحمتونه نازل شي نو په دې منځ کې به الله تعالی ورته ګناهونه معاف کړي په دې منځنو لسو او یو ډېر ګناهګار دي نو د هغې دپاره اول پې رحمت راغی په دا منځ کې چې ونیولی الله به وبخي نو په دې اخري لسو به هغه هم الله سټ جهنم د اور نه آزاد کړي من خفف عن مملوکه فيه غفر الله له وی په خپل نوکر چاکر امسایا غلام رئی کار کې آسانتیا راوله سختی پې مه کوه ورسونه مهربانه پیغمبر وی چې کوم سړي د خپل امسایا یا د خپل نوکر یا د خپل غلام رئی هغه ته کار سخت نه کو آسان یې که پې الله به دې مبخي او د اور نه به ازاد کړي واتقه من النار واستکثروا فیه من 4 خصال نبی علیہ السلام وی 4 کاره پکې وکړي څو کاره 4 خصلتين تردون بهما ربكم وی 2 کاره هغه دي چې تاسو به الله خوشاله کړي وخصلتين لا غنى بكم عنهما او دا 2 داسې دي چې هغه خو تاسو خامخا کوئ هغې نه خلاصي موی نشته فاما الخصلتان اللتان تردون بهما ربكم وی هغه 2 صفته چې تاسو په خپل رب راضي کوئ نو دا دي چې شهادت والله اله الا الله چې تاسو به دا کلمه ډېره پکې ووایئ پرې الله خوشاله نو رمضان کې ذکر څه به وایئ لا اله الا الله یو د قرآن شریف تلاوت او دویم ذکر وتستغفرونه او بل الله نه بخنه وغواړه استغفار نو 3 څیزونه شو یو د قرآن شریف تلاوت یو لا اله الا الله ذکر او بل استغفار استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه کدا نیت صرف استغفر الله کدا دې الله ما وبخا په تسبیح وای دا 3 کار شو یاد بمی تاسو باندې یادوم لومبی کار سره تلاوت د قرآن شریف چاله نه وردی قل هو سورت خدا ته یاد دي کنه سورت فاتحه یاد را دا وای او بل ته مزیدار چلو خیم چاله نه وردی په کلی کې یو قاری صاحب دغه ته وراشه لغوندې ته تلاوت کو چې دی وورو اب کې ته تقوت کېنه نو ستام ثواب شو دا کوم ثواب شو دیم لا اله الا الله ذکر او دیم استغفار استغفر الله واما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله وی ارچې هغه 2 صفتونه په دې من لاړ خوشالېږي او یا تاسو خامخا کوئ که مسلمانان یې هغه څه دي فتسألون الله الجنه وتعوذون به من النار وی د الله نه جنت غواړئ او د جهنم د اور معافي ترې غواړئ دې ناسم تاسو اخلاصي خو نشته خامخا دا غواړئ نو په رمضان کې 3 کاره دغه شو 2 دا شو یا الله مال جنت راکړي او یا الله د جهنم د اور نه آزاد کړي دا سوال پکې ډېر کوي ومن سقا صائما بیا اخر کې نبی علیہ السلام فرمایي یو ځلې وی به وی چا چې سیراب کرو جدار سقاه الله من حوضی شربتا لا یظمأ حتی يدخل الجنه وی چې چا یو روجدار لا او باور کړي نو دې به تر دما د حوض کوثر نه الله دې سیراب چې شربت ته ورکسونه به الله خوشاله شي چې پیغې په اوس کل سونه به الله مخر سوی په رمضان کې غریبانانو له ورکړي لسیدي ورکسونه به الله خوشاله شي من سقا صائما کہ روجدار سیراب کو سقاه الله من حوضی زما د حوض کثر نہ بے اللہ سیراب کی شربت انداز و بب پیوس کی لا یظمأ حتی يدخل الجنہ کہ آخر ابدا پورے بدیاری تگی نشی دا اوگد حدیث رسول اللہ مبارک شو قدر پا آخری روز فرمائی لدے نماز تذکر دا غیب بیانو او یو بل رکوٹ حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائی سلاسن لا ترد دعوتهم وی درو کسانو دعا خود قبلی نیرد کے
درې کسان دي دعایت نه رد کېږي خامخا لا قبلی یو الصائم حتی یفطر یو روجهدار تر څو چې د روجه نه ماته کړي د روجهدار دعا قبلی نو دا دعا کوي کنه چې خدای ما وبخي خدای جنت راکې الله جهنم د اور نه آزاد کې د بچو د پاره مال د پاره ځان د پاره دعا کوي بل والامام العادل انصاف دار بادشاہ او بل دعوت المظلوم چې کم سړي باندې چا ظلم وکړ دا خیره بهر کیف دا حدیث میں درته ذکر ہوئے چې دا نبی علیہ السلام د سنتو تابعداري وکړه ځکه چې هغې په اخیری شعبان کې دا حدیث فرمایلو صحابو ته ما ودرېږی چې دا اوږد حدیث دی چې زه د خپلو ملګرو ته بیان کړم نو د دې حدیث نه یو څو خبرې معلومې شوې هغه خو مې درته ذکر کړې خو دا څو خبرې د شپې عبادت د ورځې روجه او د هغې نه علاوه صبر کول چا سره ظلم نه کول انصاف کول او مسلمان سره خیر ښېګړه کول په دې به انشاءالله جنت خدای پاک تاسو له درکوي الله یې دا میاشت په موږ په خیر او په خوشحالۍ تېره کړي میاشت به کلی نو پرون په رزلو کې نور کله خو په شو قدر کې یو ځل میټینګ کېده او دې ځل دوه میټینګ وو نو دا خالی یا د اتوار د شپې هیڅ قسمه ګواه پیدا نه شو چا ګوی نه ده کړې نو چې نشته نو د ګل د عقیده میاشتې فیصله وکړو ځکه خبره خو د دلیل او د ګواه ده نه پېښور والا سره ما په خپله رابطه وکړه هغې مونږ سره څه ثبوت نشته مردان والا وي مونږ سره څه ثبوت نشته هېڅ ثبوت نو فیصله په دې شوه چې قطعي روجه خو به د چهارشنبې دروازې وي قطعي روجه د چهارشنبې خو دا خبره پکې بیا وشوه چې د نهې په شپه خو به میاشته خامخا وکتې شي خو دې دله دې ورسره د ګل په شپه هم خلک میاشته وګوري هم دې د نهې په شپه وګوري هم د ګل نو که چېرته د ګل په شپه باندې میاشت ښکاره شو نو روجه به د ګل شي او که د نهې په شپه ښکاره شو نو د نهې به شي او که په دواړه شپې ښکاره نه شوه نو بې دلیله روجه څوک نه نیسي نو بیا د شو قدر د میاشتې د حساب نه د چهارشنبې روجه راځي خبره به د حساب نو د ګل د شپې میاشت لیدلی شوې ده د هغې نه د چهارشنبې راځي د دلیل په بنیاد او که چرته میاشت د نهې یا د ګل د شپې د دواړو ولیدلی شو یا به د ګل شي او یا به د نهې شي نو میاشت بهترین څیز چې درته وښیم په رمضان کې هغه صلات تسبیح دی دا خو چېرونو بلکل ګورې پرې نه دی انشاءالله زمونږ د کلي خلک زمونږ د مولوي صاحب برکت دی هغه به دا څیز ښه نو انشاءالله چې زنانه هم کوي او نارینه هم کوي او تاسو خو لازما دا صلات تسبیح چې د ورځې یو ځل روزانه خو یې خامخا کوئ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل مبارک تره ته حضرت عباس رضی الله عنه دی ترو یو ځل ځان سره کېناست ای عباسه ګوره په مینه ورته وایي ای زما ترو یو شی دله در نه کړم یو عطویه در نه کړم یو ډالۍ در نه کړم یو تحفه در نه کړم یعنې بار بار ورته نبي علیه السلام فرمایي او ای زما تره داسې شی دله در کوم چې که تا دا وکړه نو زاړه او نوي ګناهونه به د الله معاف کړي واړه او غټ په درته معاف کړي واړه او غټ زاړه او نوي دا ټول لس قسمه ګناهونه نبي علیه السلام مبارک ورته یاد کړل دا به رب العالمین معاف کړي کاکاجي دا به کوي او دې تره سره مینه څومره قسم دی د دې دواړو یو بل سره دومره مینه دونه محبت چې کله پیغمبر علیه السلام مبارک هجرت کو د مینا د غونډۍ لاندې د مدینې خلک راغلي وو هغې ته بیعت نبی علیه السلام سره بیعت کو او بیا ولې د مدینې دغې خلکو نبی علیه السلام له دعوت ورکړه چې مکه مکرمه کې ستا او ستا په ملګرو تکلیفونه تېرېږي راځه موږ سره مدینې شریفې ته لاړ شو نو دا حضرت عباس دغه وخت کې لا مسلمان هم ودرېده وی د مدینې خلکو زما دا واره تاسو ځان سره بوتل غواړئ مدینې ته وی او پې پام کوئ ګوره چې بویه نه دلته ټیک ته چې مخالفین یې ډېر دي دشمنان خو دلته یو مضبوط قوم دی نو د هغه قوم په وجه دته څوک غږ نه شي کولی او که مدینې شریفې ته هم بوته نو هلته خو د قوم نشته نو ګورې که دین بوته او دته چا په مدینه شریفه کې نقصان ورسو زه به ستاسو نه تپوس کوم ګورې ایمان یې په نبي علیه السلام نشته لیکن زړه کې د پیغمبر علیه السلام څومره قدر او محبت او مدینې منورې ته چې نبي علیه السلام بیا لاړ د بدر په جنگ کې د حضرت عباس رضی الله عنه گرفتار چې د کافرو په صف کې ونیوی شو چې ونیوی شو نبي علیه السلام صحابو ته مخکې نه ویلي وو وی ګورې که حضرت کوی که عباس دله په ګوتو درغې نو وجنه یې ما کافرو په زور روستې غزار پې مه کوې مړی مه کې وینیسې
کافرو ما ته پته چې د هغه زړه کې ایمان پروت دی او کافرو په زور روستی نو صحابو جمدې ګرفتار بویه چې بویه ته نو دا قیدیان یې ټول تقسیم کړل او یا کافر یې قیدیان کړي او لاسونه ولا شاته تړلي دو یو کور کې درې بل کور کې تړلي نو اتفاقا حضرت عباس په هغه کور کې تړلی شوی چې کوم کور د نبی علیه السلام په ګاونډ کې د مسلمانانو مور بیبي فرمایي چې پیغمبر علیه السلام به کله د شپې د کوټې نه بار وته او کله به دننه کله به بار وته او ډېر زیات خپه ورنږدې شم د الله رسوله څه چل دی غږ یې راته ونه کړ څه چل دی خو کله به دننه کېده او کله به بار کېده ډېر پریشانه دی وایي زه پوه شوم وی ځکه چې د دیوال نه هغه غاړه بل کور کې حضرت عباس چې دی د نبي علیه السلام تره هغه قیدي دی او د هغه لاس تړلی شوي و شاته نو لاس یې لږ سخت تړلی شوي نو هغه زبیرګي کوله د هغه زبیرګي نبي علیه السلام اورېدله نو پیغمبر علیه السلام له خوب نه ورته کله به دننه کېده او کله به بار کېده نو بس زه خو پوه شوم لیکن دومره انصاف دی په نبي علیه السلام کې چې خپل ترې دی او سفارش نه کوي چې دا لاسونه وله سس کړي نه ټول قیدیانو سره به یو چان سلوک کېږي وایي زه خو پوه شم وایي ورمنډه مې کړه کور ته ورغلم وایي ما وایي چې د عباس ولې زبیرګي کوي ولې د دواړو جهانو سردار له خوب نه ورځي کله دننه کېږي کله بار کېږي چې تپوس یې وکړه عباس څه تکلیف دی وایي لاسونه مې لږ سخت تړلي دي خوږېږي لاس یې وله نرم کړل ویې نه سپړدل نرم یې کړل د هغه زبیرګي قلال شو د دې نه پس بیا نبي علیه السلام کوټې ته ننوته او خوب وله ورغی وایي واره تا ته پته نه لګي چې زه غریب یم ما سره څه نشته او ورواره تا ته پته نه لګي چې د مسلمان یم کافرو په زور روستی وایي دغه پته الله ته لګي خو راغلی د کافرو په ډله کې او زما ملګرو نیولې د اسلام تعلق د الله سره دی کله کې د اسلامي په هغې الله خبر کني په هغې الله خبر خو ډبل فدیه به ورکړي وایي زه غریب یم که نه ما سره څه دي وایي ښه غریب یې وایي ته چې راتلې او بټوه دې راوویسته او خپلې ښځې له دې ورکړه ام الفضل او تا ورته ووایې چې ګورې ښځې دا واله که زه واپس رالم خو ماله به یې راکړې او که چې ته مړ شم نو زه دا ستا شوې په خپلو بچو یې لګوه نو تا هغه بټوه ښځې له نه ده ورکړې چې راوتې وایي زما د قسم په خدای چې رښتونی پیغمبر ځکه چې د دغې بټوې نه یو زه خبر یم یو ته زما ښځه خبر ده یو ته الله خبر دی بل ته نومې بنده نه دی خبر معلومیږي دا چې ته د الله پیغمبر او الله خبر کړی دومره مینه محبت یو موقع کې پیغمبر علیه السلام له چا مال راولېږي چې مال په راغې نبي علیه السلام به فورا ویشه صحابو ته وی راشه یو صحابو ته وړو وی وړی حضرت عباس راغی څادر یې خور کړ د الله رسول زم واچو وی واچو نو چې څادر کې ځان ته مال واچو نو دونه یې واچو چې غوټه یې ورکړه اوچتولی نه شو نو زور لګی نه شي اوچتولی د بخاري شریف حدیث دی نبي علیه السلام ورته داسې نیغ نیغ ګوري نو عباس نبي علیه السلام ته وی د الله رسوله دا پڼ راته راوچت وی دا راته راوچت نه وی د صحابو ته ووایه چې ما ته را پڼ راوچت کړي وی نه نو وی ته مې روارې تې راته راوچت کړه وی زه هم درته راوچت کم کړه چې څونه وړی شي هغه هم یو څه نو لږ یې کم کړه نو بیا غوټه ورکړه نو بیا اوچتو بیا نو شو اوچتو وی د صحابو ته ووایه چې اوس مې راته راوچت کړي که نه وی نه نو وی ته مې روارې تې راته راوچت کړه که نه وی دا ما څه کار چې څونه وړی شي هغه هم راوړه نور یې کم نو چې بیا ته کم که بیا اوچتو نو بیا هم نه شو اوچتولی نو بیا نبی علیه السلام ته وایي چې د الله رسوله دې صحابو ته وایي چې بس اوس یې لاس ور اوچت کړي که نه وی نه ولې ورته وایي وی نو ته مې روارې تې راته اوچت کړه که نه وی نه زه هم درته نه اوچتم نو نور یې کم نو چې کم یې که نو بیا اوچت که نو په دې اوږې کېښود نو چې په اوږې کېښود روانو صحابي فرمایي چې نبي علیه السلام مبارک تر هغې پورې ورته نظر کو تر څو غیب شوي نو یاره وی انسان څه خیرسناک سړی دی خیرسناک شی دی ورسره مینه وه او تر دې حده پورې چې نبي علیه السلام مبارک چې کله وفات شو نو دی حضرت عباس ناوه چې وه جومات طرف ته وه سپینګیرې نو اوبه به رابیدي جوماتونو ته د خلکو کورونو ناوې د خلکو جوماتونو ته وې عمر فاروق حکم وکړو جومات ته به ناوره چا ماتې کوي نو چا خپلې ناوې د جومات نه واړول نه واړول خو ګران کار داسې خو نه ده چې ته ناوه لرې کړې بل ځای ولګې خو اوبه دې خوا جوړې وي دا چت پس پړې اوبه به بل خوا جوړی حضرت عباس رضی الله عنه چې دی نو هغه خپله ناوه لر نه کړه عمر فاروق چې راغی ټولو خلکو ناوې لر کړه د پاتې وه هغې وخته ویې غورځولوله وي د اوسه پورې ناوه نه لر کړې او ویې غورځول چې عباس رضی الله عنه راغی وي زما ناوه څه شو وی خو امیر المؤمنین عمر وغورځول وی ښه عمر زما ناوه دې ولې وغورځوله
وی ما خو حکم کړی نو تاسو نه لر کوله ما لرې کړه وی زما د قسم په خدای وي چې دا ناوه ماله د دواړو جهانو مبارک سردار په خپله لګولې ده په خپلو لاسو مبارک وي دا کېښود او خټه یې راواخېسته او دا لګولې ده نو کومه ناوه چې د دواړو جهانو سردار لګولې ده هغه دې غورځوله بس عمر په ژړا شو ما ته مخکې ولې زه څه خبر ما ته څه پته لګېده وی شا به راوړه چې د رسول بس ما نه غلطي شوې وی نه بس اوس یې مه لګوه تکرار شروع شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په خپله خټه خوشته کړه ناوی را واغېسته عباس رضی الله عنه یې راوسته بوډا سپینګیرې او ورته ټیټ شوې زما په دې اوږو به خېږې ودرېږې به پې او دا ناوه به اوس لګې زه به راته لاندې د پوړۍ په شان اندرمپایي په شان ولاړې مو ته به پې ودرېږې ولې هغه ناوه مې غورځولی چې کوم د دواړو جهانو مبارک سردار په خپلو لاسونو درته لګولی دې اندازه لګوی چې نبي علیه السلام مبارک ورته ناوه لګوي خټه دی مینه شو ورسره نو دغې تره ته وایي وی یو شعر ته نه لس قسمه ګناهونه به د الله معاف کړي وی ورواره ښایه راته کړه نو صلات تسبیح چلې وته